ټول نور خو تاسو ټول ته د آزادۍ ورځ ډیره مبارک شي. السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک په او د ژوند په موضوع کې به خبرې نن په نوې ولاګ کې تاسو ټول ته هر کله وایم. باینن داسې خبره ده چې نیم راته پرون وی کنه وی سار راشه لګ د وخته سکار مې دی بای داسې خبره ده کنه چې اول زم سټوډیو ته نیم راته وی چې سکار دی پاغي باندې بزو نو ځان را ورسوا نو زم سټوډیو ته الته ګورو چې سکی به تاسو ته هایو چرته ځایم. بای سټوډیو ته روان شوم نو دا موټر سایکل می سرویس کړی او چې سار می سٹارټ کوله که مطلب چې روانېدم نو سٹارټ مې ونی صحیح و څنګه د خپل کور د خوانې او راکوس شوم روډ ته بس موټر سایکل بند شو اوس نه سٹارټ کېږي. پیاده مې روان کړی دی ښکته دلته یو مصري دی هغه لی بوځم چې څه وي دلته مې یو مصري ته خو هغوی زه پرې نه پوهېږم اوس یې بل له بوځم چې کله در باندې تادي که نه نو خلک وایي تادي شیطان کړې ده نو بیا ورسره دا چلونه کوي که نه زه سهار وختي پاسېدلی ما ورغلی وختي دی په دې ټایم کې 9 بجې شوې او موټر سایکل کې اوس مصري ښه پوخ کار شروع کړو ځکه 4 ساعت راته وکړو. سټوډیو ته راورسېدم او دومره زیات دوړ والی مګر اوس مې مخ ومینځو خو لکه یو ګرمي هم ده نو ډېر زیات ګډوډ یم ځان چې فرش راپرش کړم که نه او پکې ته کښېنم لږ ښه شم بیا ستاسو سره میلاوېږم بیا ستاسو سره ګپ شپ لګو. خلک بار جنډې لګوي او زمونږ سیب لګیا دی نو دننه په سټوډیو کې جنډه لګوي دا راواله بارې په ګاډي لګو لکه ما د بیګا نیم به وی که نه وی سار د وخته راشه زو زما څه کارونه یې هلته به ځو 14 اګست هم دی نو وی چېرته سم ځای ته به لاړ شو چکر به ولګو نو تاسو ته مو خو که نه چې ما ته موټر سایکل وران شوی و نو په هغې وجه باندې زه لیټ شوم تقریبا 11 بجو له سره ورسېدم نو اوس تقریبا 1 بجه ده دی اوس وي جوزو چېرته چکر لګو هر ځای ته چې لاړو پته نه لګي چېرته بوځو چکر به ولګو او ګپ شپ به ولګو نو ستاسو سره به هم ګپ شپ ولګو راځئ چې ځو چېرته چکر له راورسېدو مونږ جوړ ته یو هوټل ته رالو ځکه چې ما هم غرمه روټۍ نه ده خوړلې او نیم هم نه ده خوړلې نو دلته څه چای روټۍ کوو او بیا ځو لا پته نه لګي چېرته به ځو که نه او دې هوټل کې هم جنډې لګولي ځکه چې نن 14 اګست ورځ ده که نه نو بس بای زموږ روټۍ راله چکن هانډي ده نو دا خورو بیا وروستو ګپ شپ لګو. دومره ډېره ډوډۍ مې وخوړه که نه نو پته نه لګي څه چل دی خو نن مې ډېره زیاته روټۍ وخوړه بس اوس پروت یم پاسېدو مې سمې نه راځي روټۍ مې زیاته کړې ده. هوټل والا وایي چې سر راوړم نو مې نه چای مه راوړه نه شم څښلی. مونږ کور را روانو که نه مونږ پلانینګ لا نه و کړی چې مطلب مونږ به کوم ځای ته ځو او مونږ وایي دې ځای ته ځو دې لاره به ځان له ځایونو خوښولو آخر کار مونږ رالو لکه کړاکړ غر ته مطلب سوات طرف ته راواختېدو لکه بونیر بارډر هم کراس کو اوس په سوات په علاقه کې یو دې ځای ته راورسېدو موسم دې ټایم له لږ ښه شوی دی وختي ډېره زیاته ګرمي وه ځکه چې بس مازدیګری دی که نه موسم لږ ښه شوی دی او پرې لاره باندې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده ځکه چې خلک راوتې 14 اګست مناوي که نه نو رالو دې غر ته مونږ دلته به لږه دمه وکړو سټې به وکړو دا ځای ډېر ښکلی دی دا به تاسو ته وښیو او ګپ شپ به ولګو. بای زه دې ځای ته رالم که نه خو دلته زما یوې خبرې ته خیال شو دا واړه نختر نه دي دا وینئ تاسو وي دا دلته ډېر زیات راختلي دي دا وینئ نو که چېرته ستا سره کور خوښ علاقه کې داسې واړه بوټي وي که نه د هغې ډېر زیات خیال ساتئ چې لوی شي ځکه چې د ونو سره چې کوم ماحول صفا کېږي که نه یو ونه موږ له اکسیجن راکوي یو خبره دویم دا خبره که نه چې بارانونه زیات کېږي په کوم ځای کې ونې زیات وي که نه لاچې ونه ګورې نه یادوم دا نختر وغیره دا ونې یادوم نو د هغې سره بارانونه هم زیات کېږي نو د ګیر چاپېره چې کوم ونې بوټي که نه د هغې ډېر زیات خیال ساتئ.
موږ د دې ځای نه واپس شو، واپسي مو وکړه او ځو ښکته بل یو ځای راغی ځای ته ځو، هلته یو ملګری انتظار کوي، هغه خواله ځو، نور ګپ شپ خبرې ترې چې دي هغه به هلته کوو. راځئ. زمونږ بونیر ته چې کله د سوات ته طرف نه راځي که نه، نو دا ځای پکې سړي له مخې راځي، دې ځای ته اسماني موړ وایي. پته نه لګي چې را ولې مشهور د اسماني موړ ورته ولي، خو ډېر دنګ دی که نه، دا ښکته وینئ تاسو. نو دې ځای ته اسماني موړ ته رالو، اوس په دلته چای څکو، اوبه څکو او ګپ شپ په لګو. دا ملګری هم راغی او دا بل خو زموږ سره وختي راغلی و که نه. او دا مخامخ چې تاسو ته کومه نری نری لړه چې پرته ده، هغه کوم غر چې تاسو ته ښکاري که نه، نو دې ته د ایلم غر وایي. او بونیر چې دی که نه، نو په پیر بابا او د ایلم په غر باندې مشهور دی، دا دې تاسو ته پته وي. بای دې ټایم کې رالو، اوس یو ملګري خواله او دا ټول ماشومان راغونډ شوي دي، رمیز پینز دي. دا ټول ماشومان چې دي که نه، نو وختي راسه په دې باران کې را سره رالو، څه وختي راغلي دي، اوس نور هم را روان دي. دا لکان وایي که نه، مونږ په ویډیو کې راوله، دوی پکې ما وختي هم راوسته، وایي چې نه زموږ یقین یې نه کېدو، اوس مې د بیا ویډیو سټارټ کړه. خو شو زما وراره دی رمیز دی، ولا خواله راغلی دی چکر له، او دا زمونږ ډرایور صاحب دی، خدای پکې صحیح ښکاري نه، تیاره ده، ډرایور نه یم او ګاډی چلای، دا همدان دی او دا رمیز دی. ښه بھائی، نو اوس جوړ نه واپس شو، د خپل ملګري خواله راغلي هغه نه واپس شو، ځو کور ته. پر دې ځای د خلکو چې موږ له څومره مینه راکړه که نه، نو لکه دا مینه خو نه ده چې زه تاسو ته موبایل کې ویډیو کې وښیم. دا ملګری مې دی زما خواته ولاړ دی، ما ته اوس وختي راغلی، ما ته وایي چې نه تاسو به نه ځئ روټۍ به خورئ. ما ورته ویل که موږ روټۍ وخوړه، وایي چې نه پاتې شئ. نو ډېره زیاته مننه دې لکانو د دې ټولو ماشومانو. مونږ زه اوس واپس کور ته، نورې خبرې اترې ګپ شپ چې دی هغه به کور لګو. ښه نو څنګه چې بېګا کور ته ورسېدم که نه، نو بیا مې ویډیو بل شاټ وانهوستو، باران مو په لاره باندې، او موبایل چې دی که نه مکمل بیټري لو کړې وه او ګاډي په چارج کې نه موبایل یې هی و، نو موبایل ته شوی بل شاټ مې وانهوستو. دا اوس په سهار لاغلم. زمونږ نننی بلاګ چې که نه هغه دومره امید دی دا بلاګ به ستاسو خوښ شوي. که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ، او د روان بلاګ پورې اجازت راکړئ. د خپل ځان خیال ساتئ، خپل چاپېریال خیال ساتئ. د لوی الله په امان.